کندهار کې بیا د ښاروالۍ مسؤلینو د 4 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 کیلومتره سړک د پینهکارۍ او بیارغونې د چارو له پیله خبر ورکوي. دوی وایي روان کال کې به دغه ښار کې شاوخوا 10 رغنیزې پروژې پلي کړي. مسؤلین وایي هڅه کوو د ښار ښکلا، پاکوالی او ترانسپورتي سهولتونو لپاره رغنیزې پروژې پراخه کړو. کندهار ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو پینهکاري کولو پروژې چارې راپیل کړې. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15,000 متره مربع هغه سړکونه پینهکاري سي کوم چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب سوي وي. په دې پروژه کې چې تقریبا هره ورځ 25 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي، ټولې ساختماني چارې به د 1 میاشت په موده کې بشپړې سي. د کندهار او لښکرګاه ښارونو اوسیدونکي هم د دې پروژو له پیل څخه خوښ دي او هیله څرګندوي چې ورته نورې پروژې هم ژر عملي سي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ښارونو ته نوې بڼه ورکړي او د ښاریانو ژوند ته اسانتیاوې رامنځته کړي.